السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. له وزیر اعظم شهباز شریف سره په دوحه کې د شیخ فیصل بن قاسم ثاني په سرمشرۍ کې د قطر بزنسمن اسوسییشن ډلې ولیدل. د ملاقات پر مهال د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا او نوو لارو پرانستنې په اړه خبرې وسوې. وزیر اعظم د قطر و کاروباري مخورو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ کولو رسمي بلنه ورکړه. ډلې د پاکستان د اقتصادي چاپیریال او په ځانګړي ډول د توانایي، ټیکنالوژي او بنیادي کالبد د پرمختګ لپاره په راروانو منصوبو کې د زړه غوښتنې څرګندونه وکړه. د مستونګ په چاودنه کې 9 کسان په شهادت رسېدلي دي. په مړه سوو کې 15 کوچنیان، یو پولیس غړی او یو لاروی شامل دي. چاودنه د سیول هسپتال او ګرلز سکول چوک باندې او پولیس موبایل ته نږدې وسوه. په چاودنه کې 30 کسان ټپیان دي. 22 ټپیان کوټې ته استول شوي دي. د پولیس وینا ده چې هاي ای ډي په موټر سایکل کې شول شوی و. چاودنه پر 15 منټه بالا 8 بجې وسوه. د بلوچستان وزیر اعلی پر چاودنه باندې د ژورې خواشینۍ څرګندولو سره د شهید پولیس غړي او کوچنیانو له خپلوانو سره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. هغه وویل چې وترګران ته به هیڅ ډول رعایت ورنه کړل شي. تر مزدورانو وروسته اوس کوچنیان په نقشه کیږي. د کوچنیانو او بېګناه خلکو د وینې حساب به واخیستل شي. کوټي الیکشن ټریبونل بلوچستان د کوم سرمشري چې ښاغلي جسټس عبدالله بلوچ کوله، د بلوچستان اسمبلی سپیکر کیپټن ریټایر عبدالخالق خان اچکزی په حق کې فیصله په اورولو د حلقه پی بي 150 څخه د هغه ګټه برقراره وساتله. د حزغر علي ترین په صدارت کې د پبلک اکاونټس کمیټې غونډه د بلوچستان صوبایي اسمبلی په کمیټې روم کې وسوه. په غونډه کې د هوبه خور د محکمې د هیډټ پیرو د فاره د مالی کال 2021-22 او 2022-23 د تخصیص اکاونټس 2014-16 2019-18 او 2018-19 جاج واخیستل شو. چیرمن اصغر ترین زور په ورکولو وویل چې د هوبه خور د محکمې د ناهیلۍ له کبله منصوبې پر وخت نه مکملیږي، د کوم څخه چې د زیاتو خرچونو هدایګي کول سوې ده. د پی هی سی په غونډه کې د ایډیټر جنرال ګامونه د محکمې تیاری نه کولو او د ضابطګیو په اړه د خدشات څرګند کړل شو. کمیټې او محکمې ته هدایت وکړي چې هغه د خپل ستونزې هوارې کړي او په 15 ورځو کې راتلونکي غونډې ته باقاعده تیاری په کولو سره راسي. په غونډه کې چیرمن پی هی سی اصغر علي ترین، زاهد علي ریکی، فضل قادر مندوخیل او نور غړو او ډي جی ایډیټ شجاع علي، ای جی بلوچستان نصر الله جان، سیکریټري محکمه اریګیشن حافظ ماجد، ایډیشنل سیکریټري پبلک اکاونټس کمیټي سراج الدین لیډي، ایډیشنل سیکریټري لا سید اقبال، ایډیشنل سیکریټري فنانس محمد عارف، چیف اکاونټس افیسر بی ای سی سید محمد ادریس، د محکمې اریګیشن پروجیکټ ډایریکټرز او نور اعلی افسرانو ګډون درلودی. کمشنر کویټه ډیویژن حمزه شفقات د ډیپټي کمشنر کله عبدالله فاروق عبدالله سره ملګري د ځانګړي فولیو د مخنیوي مهم په دوران د ضلع کله عبدالله د بیلابیلو یونین کونسلو دوره وکړه. د فولیو مهم جاج واخیست او د فولیو ډلو سره ولیدل او د هغوی حوصله یې زیاته کړه. فولیو افسر ډاکټر زرک خان اچکزی د بیلابیلو ماشومانو د میندو فلرونو سره لیده کاته وکړه. وروسته کمشنر کویټه ډیویژن حمزه شفقات په ډي ای او سی ځنګل پیر علیزی کې د غونډې صدارت وکړي. پر دا مهال کمشنر کویټه ډیویژن حمزه شفقات و ډیپټي کمشنر کله عبدالله فاروق عبدالله ته وویل چې د سیمې مخور میندې پلرونه او علما کرام د خپل د 57 ګل رنګ ماشومان د فولیو رنګ ناروغي څخه ژغورلو لپاره د فولیو 2 ساس کې ضرور ورکړي. انتظامیه به د فولیو ډلو سره مکمله مرسته کوي. د تربت پوهنتون د اکنامک څانګې او آفیس اف ریسرچ انویشن هند کمرشلایزیشن په ګډه مرسته یو لیکچر سیشن وکول شو. د سیشن عنوان و د سافټویر هی ویوز استعمال په کولو د مقداري ډیټا تجزیه کول. په سیشن کې د محققینو، د پوهنتون استادانو او افسرانو سربیره لوستونکو هلکانو او نجونو ګډون درلود. د محشیات څانګې فیکلټي ممبر او د سیشن ریسورس پرسن ډاکټر محمد یعقوب په ای ویوز خیال په څرګندولو وویل چې هی ویوز یو داسې سافټویر دی کوم چې د اقتصادات پوهان او محققین د بیلابیلې ډیټا تجزیه کولو لپاره په لوی پیمانه د استعمالوي. خپل د شراغلی په وینا کې د او آر هاي سی ډایریکټر ډاکټر فدا احمد د سیشن کامیاب انعقاد لپاره مرسته پکولو د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر جان محمد، فیکلټي ممبرانو، ګډون کوونکو، د رسنیو او د هایټي ډلې مننه وکړه. او اوس پر دې مهال د پښتو خبرونه او پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د لوی الله په امان.